وای تاسو مستړي مشو مرخیل صاحب خیر راغلی کته سره ته وای دغه وسنۍ وضعیت چې په افغانستان کې روان دي د حالت په کتو باندې هغه کډوال چې پروستي او کې زیاتره کورنۍ چې له پاکستان راستنې شوې او ځینې ځوانان چې ایران ته تللي او هغه بیرته افغانستان ته راغله په دې کې داسې کسان هم شته په ځنګړي توګه هغه چې له پاکستان راغلي دي چې هغه له تعلیمونه کړي تحصیلونه کړي یا داسې کسان چې هغه تعلیم ته پنیمه کې پاتې ده فکر کوي دا کسان چې افغانستان ته راغلي دوی به وکولای شي هغه چې زده کړې پوره کړې دلته کار پیدا کړی او هغه چې لام پنیمه کې پاتې دی هغه ادامه ورکړي. مننه سلامونه ولیکي هله تاسو ته او ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته مننه کور مودان ډیر ښه پوښتنه وکړه. متاسفانه کله چې د افغانستان حاکم تحریک په افغانستان جغرافیه پلاس کې د واک ته رسیدلی دی متاسفه دی په دې دوه درې کلو کې تاسو وګورئ متاسفه څو نه خپل رامنځته شوی دي هغه خلک او هغه ځوانان هغه ځوان نسل چې په تعلیم دګر کې په تعلیم په مختلفو عرصو کې دوی تعلیم کول هغه به برسه وسله مکاتب په باندې سره اجازه یې نشته دا ورته کار نه محروم وسله متاسفانه موږ تاسو ګورو چې اکثره ځوانان مو په دغه دوه درې کلو کې د مایانو خوراک سولو اوس راځو دې ته چې کوم راغلي دي پیښون پاکستان راغلي دي او ایران نه چې هغه مهاجرونه د منګه خويندې سره هوا تر راستانه سوي دي او دوی هم لکه د منګه درد او غم کې یو رقم دي متاسفانه موږ داسې وضعیت د کغواړو منګه په اصل کې کغواړو ملک په دنیا کې لسیانانو سره سیال کړو او سیالسي د افغانستان حاکم تحریک باید ماشومان او ځوانانو ته او ځوان نسل ته عمر خیل صاحب کته سره ترشم د ذکرو سربېره موږ دغه د کار موضوع باندې خبرې وکړې فکر کوي دغه کډوال چې بیرته افغانستان ته راستنه شوي ځوانانو ته په افغانستان د نن د کار زمينه په اوسنیو شرایطو کې سره لدی چې د سقوط نو ورسته ډیر خلک له افغانستان او وتلغه کادرونه زایونه خل شوي دي فکر کوي د خلایو بدوي ډکی کړي یا چانس به ورکړي شي چې د برخو ته راشي دوی مننه خوري سلامت اوسېږي متاسفانه کلونه ولسی مخکې منګه ډیر خويندې ورونه د مشکلاتو په اساس تلل پاکستان ته او ایران ته چلته ځون جوړ کړل او ځان ته او کار کول او اوس په جبري توګه راوښل رسول خپل هوا ته راغله چې دا ډیر منفي اغیز لري دوی ته د کار زمينه تر اوسه برابر نه ده دغه برابر نه ده متاسفانه تاسو ګورئ چې کله چې د افغانستان حاکم تحریک واک ته رسیدلی ده لا غریسه اکثره پانتونه په کول کې جنوب په مخه باندې سوي دي همدار مکتبونه بال شپږم باندې اوس خبره دا څه ده کوم غواړو ملک په دنیا کې د سیالانو سره سیال کړو باید زموږ ماشومان او ځوان نسل په تعلیمي ډګر کې تعلیم ته مخه کې او د افغانستان حاکم تحریک ورته په تعلیمي ډګر کې اسانتیاوي برابر کړي نه دا چې په مختلفو بهانو له درس څخه محروم شي او زما په ان هر هغه څوک چې په تعلیمي ډګر کې ولو که په هر بهانه وي ستونزې را پیدا کوي هغه او کوښښ کوي د کوښښ د حل کولو نه کوي هغه ملي خاين ده او لوی خیانت ده همدا د نن ورځې ځوانان او نر او ښځې کچیرته خپل تعلیم بشپړ لکې تعلیم ته مخه نه کی نو دا بناوړي پایله وري همدا د نن ځوانان پراتونکو کې ډاکټران کېدای شي نرس پیلوټان انجینر استادان او مختلفو ډګرونو کې د مثال په توګه همدا د نن ورځې کچیرته کې موږ ډاکټر موږ هیواد کې خدمت کوي او موږ به دې ته اړ چې د منګه ګران هیوادوال ویزا واخلي په ډیره سختۍ په ډیره مشکلاتو باندې حال دا چې یو ویزا د پاکستان په $10 د اوس دوی زیاته بیا تداوی ته ځي نو عبدالله به هم هیوادوال ته خدمت کوي عملته به د تعلیم ورته زمينه ورته برابر وي کراتنی کې مثال په توګه موږ پیلوټ ول هم دا پیلوټ د افغانستان جغرافیه نه به دفاع کوي او کو انجینر ول دا به د انجینران به د وطن په آبادی کې کوښښ کوي مختلفو ډګرونو کې ژورنالیست مثال د په توګه ولرو یا خبريال ولرو د موږ د مظلوم او فقیر ولس غږ به په نړیوالو سټیجونو کې د بیوزلۍ غږ به رسوي لکه همدارنګه په پاکستان کې ظلمونه دي په ایران کې به ظلمونه کیږي همدارنګه بیکاره چې د تعلیم څخه به برخې دي همدا په مختلفو ډګرونو کې دا د هوادوالو غږ پورته کوي او
لاسنیوي وکړو. امرخیل صاحب دا خو د په بخنه سره دا خو د تعلیم هغه ګټي دي چې چيري کافغان جلې دا تعلیم کوي هلکه وکړي دا ګټي ټولي لري هم د هیواد لپاره هم د خپل کورنۍ لپاره هم د کس لپاره چې زده کړې کوي. خو اوس مال پښتنه دا چې په افغانستان کې د زده کړو ته څومره زمينه برابر ده کنجوري ورنه بيخي بیل کړو الکانو ته دغه زمينه څومره برابر ده یعنی هغه چې عمرونه کم دي خوانځي او تزي هغه کیفیت باندې چې باید درس ورکړل شي یا خوانځي او کې کیفیت خوي یا پانتونونو کې او نړۍ سره د سیال کېدو دغه امکانات اوس افغانستان کې څومره شته دي ساتپان؟ زه په څو دلایل وایم دغه زمينه اول خو دوه اړخ لري ده امکانات شته ده خو هغه بندیز غوندي او نو بندیز غوندي په لګیدل ده. یو دا د چې هغه استادان د مکاتب چې ول اکثره د اړیکې وسل لرم او د پانتون استادان چې ول خو سر خاصه توګه د پانتون استادان چې هغه به دند کړل نو وی راوستله او کنه یې راوسی هغه برخه بل یو دا خبر ده. بل خبر دا چې په داسې موږ په افغانستان کې متاسفانه چې کله چې د افغانستان حاکم تحریک د خانه د افغانستان جمهوریت نظام کله سقوط وکړ جمهوریت سقوط وکړ او د افغانستان حاکم تحریک دا واک ته ورسېدل هغه کم اکثرته خزه چې ولې دا د کور نفقې دوی برابر کوله کار د کور سرپرستی دوی کوله هغه اکثرت ټول هغه کړل به دند وکړلې هغه د موږ ملي او امنیتي ځواکونه چې د دوی په هغه کې وظیفې درلودلې د هیواد لپاره خدمت کوو د افغانستان جغرافیه لپاره خدمت کوله دا بدون نه کوم غون پورې تړلی وو نه کوم هیڅ پورې تړلی هغه به دند وسلو دا ګور دا هغه دي چې هر یو تقریبا په شاوخوا 3 لکه خلک بیکار وسلو به دند وسلو د دوی ته هغه بچانه چې ول یا زمون بچ ول په دوی نو فشار غوندره راوړي چې د اقتصادي عوامل له خاطر دوی وظیفه کار ته مخ کړل هغه محصلینو یا متعلمینو او اکثرته تو هغه لداندو په جبري توګه غوښښول چې دا ډېر تاثیرات لري. موږ دا تل دا غږ د افغانستان په حاکم تحریک باندې د افغانستان وګړو سره به سیاسي برخورد ونسي په خواني امنیتي او دفاعي ځواکونه چې د په راتلونکي یو ځای سی وسره وکوي چې خپل هیواد لپاره خدمت وکړي او د کار زمينه ورته برابر شي. اوس متاسفانه په داسې اقتصادي افغانان په داسې اقتصادي حالت کې راګیر دي چې د ډوډۍ واستوانه داسې یو ټینشن ورته تشویشات ورته پیدا دي چې د هغه درس نه کته هم درس ته لاړم چې یعنی د تشویشات دی وسره د کار اقتصادي ستونزې دی وسره امنیتي ستونزې وسره یو په دې کې موږ وایو چې یو دوله سره یو د پروژې هغه میراث د جمهوریت پاتې راغی په لیکلي دي نه دی د داسې کارونه ډیر باید افغانستان لپاره وسی چې په اول زمينه باید تحصیل ځوان نسل ته تعلیمي او تحصیلي زمينه ورته برابر شي او د کار داسې یو زمينه ورته فراهم شي برابر شي هر سړی وکول شي په اساس د لیاقت په اساس د پوهه په اساس د استعداد که هر زمي هر ژبه نه هر سمت نه هر قوم نه هر ولایت نه چې وکوي چې هغه بس خپل ځان کاندي کی نه دا چې یو په شایسته سالاري نه او په اساس د هغه باندې راځي په واسطه باندې راځي او واک طرف ورکی یا قدرت وګوري یا څه ورکول مننه کورودان مرخیل صاحب مننه چې نور ملمنو ته ورشي چې دوی پته مدي سورای جان کې تاسو تراشم تاسو راته وای مخکې مرخیل صاحب یادونه وکړه چې موضوعات سره باید سیاسي برخورد نشي افغان ول سره باید سیاسي برخورد نشي د کوم برخورد چې اوس مال طالبانو د افغان جنونو خو په وړاندې باندې کړی دی فکر کوي چې دا سیاسي برخورد ده د ځای پورې چې د فکر کوم واقعا هغه څه باید چې او شي خو کوم ځای پورې چې معلومدار ده د سیاسي برخورد د ځکه چې د یو سیاسي فشار د یو سیاسي علي په توګه د افغان انجنونو د افغان خلکو د حقوق سره لوبه روانه ده ځکه چې د نړۍ غوړي په نړۍ باندې غوړي فشار راوړي نړۍ په دې باندې غوړي فشار راوړي د په نړۍ په دې اساس باندې فشار راوړي چې مونږه تاسو موږ ته رسمیت نه راکوي موږ هم دې ته تعلیم نه ورکوو نړۍ وایي چې تاسو دې ته تعلیم ورکوي موږ تاسو رسمیت ورکوو په ماین کې څه دې وی خاصه چې دا افغاني جنې دي افغاني ښځې دي او د هغوی حقوق نو دا سیاسي برخورد ده ځکه چې یو سیاسي علي په توګه د دې څخه استفاده کیږي کچې ته د سنوي نو دا خو د هر یو نو غړي د هیواد د اوسیدونکو د حق د تعلیم د لاسرسي ولري
کاغه هر ډول څه کومه ابتدایي وي مکتبونه وي چې پونتون وي تحصیلات لري چې سکالرشپونه تدای غواړي چې د ماسترۍ کول غواړي د کیرا کول غواړي د داخل د افغانستاني کا خارجي نو دا هغه خپل خواخه د کوم شي ته هغه مخه کیږي کوم شي ته چې هغه ځای کیږي هغه کار وکړي اوس خدا خو دې په لاس کې نه ده غوانانو په لاس کې نه ده چې ته غواړم ته خپل خو مکتب ته ولېږم نو زه غواړم خو د حکومت یا دولت ته اجازه نه راځي مکتب بند کړی دا نو کچې ته په زور وغواړم او دروازه باندې د وساتو کې نه کنو نشي شي بدلیدل شي نو دا یو څه برخورد وشو کچې ته دا کار زما په را پاتې شي مکتب دی استادي شاګردان اوسېږي ګرځا ورته لاړ شي خپل درس دی وي او چې زه خپل خور پیژم څنګه پیژم دا زما خپل یو خو خو هغه زما په لاس ده هغه جلا خبره ده خو څنګه د دولت په موږ باندې جبري کړی دا نو دا یو څه برخورد دی تر کومه پورې چې زه فکر کوم دا یو څه برخورد دی چې د دوی د حقوقو سره همیشه متاسفانه د قانونو رئیس د افغانانو جنو د افغان خلکو د افغانانو وګړو ټول افغانانو سره چې برخورد شوی د حقوقو د خپل د شوی دي کوم ځای کې چې کوم چې لپاره چې غوړنی ودونه وي کناریوالو چې کوم کار چې دا وي په ګټه وي یا وي په نفع وسیږي نو هغه کار وي چې ولا چې په هغه په مقابل کې د افغان وګړي د ژوند د لاس ورتاږي هغه شهیدان شي یا د حقوق په خلا نشي هغه په دې باندې سلطنت کوي هغه داخلي اشخاص چې هغه خارجي په دې برخه کې ټول ملامت دي مندنه سورای جان کور دی ودان سرګن صاحب کتاسي تراشمه سورای جان مخکیول شي دغه برخورد چې افغان جون سره د زده کړو په برخه کې کیږي یا خزو سره د کار په برخه کې کیږي او سیاسي برخورد دی او ځینې شرایط چې اسلامي امارات یا طالبانو نړۍ ته خي ځینې شرایط نړۍ بیرته طالبان ته خي دي خو په ټوله کې ظاهرا یو تعامل شته د نړۍ او طالبانو ترمنځ او په ځنګړي توګه د نړۍ او د افغانستان او د ګوندیانو ترمنځ طالبانو شاوخوا د کم هوادونو شي دوی سره تعامل لري راکړه ورکړه لري ځینې هوادونو سفیرانو منلي دي سفیرانو ورغلي دي فکر کوي چې نړۍ یا په ټوله کې د افغانستان ګوندي دا ورته مهمه ده چې باید په افغانستان د نه خلک تعلیم ته لاسرسي ولري هر انجلۍ د حق لري چې البته تعلیم وکړي یا خزه د حق لري چې کار وکړي چې چیرې دغه اصول نه پلي کیږي نو دوی ورسره راکړه ورکړه نه کوي یعنی د افغانستان دغه مسایل د نړۍ لپاره واقعا مهم دي کنه هغه خپل ګټو په سر روان دي ډیره مننه زه فکر کوم چې د سیاسي تعامل یا د موضوع په سیاست پورې ک تړلی و یا اسلامي امارت غوښتل مثلا چې دوی د یو اړتیا پر بنیاد د نړۍ نور هیوادونو پر رسمیت پیژني نو ممکن د جنونو پر وړاندې د خوندزیو تړل د موضوع ډیر ژر حل شي وځکه د طالبانو غوښتنه یا د اسلامي امارت غوښتنه دا و چې مثلا نړۍ د پر رسمیت پیژني او موږ د جنونو پر وړاندې خوندزي پرانیزو نو دا ګران خبره نه و د افغانستان اسلامي امارت فکر کومه دا اړتیا نه بولی چې دا د یو سیاسي ځکه دوی وایي چې د نړۍ ګڼ هیوادونه دلته سفارتونه لري او دوی سیاسي اړیکې لري تجارتي اړیکې لري نو د کوم مجبوریت په اساس دوی د افغانانو یا د جنونو په تړاو تعلیمي بنسټونه بند کړي زما اندازه چې دا یو کورنۍ مسله ده ممکن په دې برخه کې دوی ځینې شرطونه ولري یا ځینې نیمګړتیاوې ولري دوی ته په ګوته کې د همدې پر بنیاد تر اوسه په دې برخه کې کوم مثبت ګام نه وي اخیستل شوی څرګند څه هغه څه چې یو څو موده وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاد رینا اميري ویلو چې طالبان د افغان جنونو خوندزي پرانیزي نو دوی به په رسمیتونه پیژني او بل طرف ته تاسو وایي چې کله چې دا موضوع د دوی لپاره دومره مهمه نه وي چې نړۍ په رسمیت پیژني په داس حال کې چې اړیکې روانې دي تعامل شته ده اصل کې موضوع څه ده چې بیا خوندزي تړلې پاتې خزو د کار اجازه نه ورکول کېږي جنونی پانتون ته نشي تلای او په دې روسیو کې د غنیونه د حجاب مسله ډېر زور شوی ده فکر کوي ستونزه چرته ده خي وړاندې یادونه وشو او خپل د اسلامي امارت چارواکي په دې کې چې د دوی څومره څرګندونې اوریدلې دوی د شرایطو خبره کوي چې لا په افغانستان کې
د جنونو پر وړاندې زده کړو ته شرایط هغه ډول چې آماده نه دي یا دوی غواړي آماده نه دي، نو همدا علت ده چې تر اوسه د جنونو پر تړاو د جنونو په تړاو البته خوندي باندې او دا شرایط هغه ډول چې دوی غواړي تر اوسه آماده نه دي. نو ممکن پر شازن نوري کیسې به خو هغه دوی چې وایي نو یو علت همدا غني چې افغانستان شرایط هغه ډول چې باید وایي یا د جنونو په کوم ماحول کې یا په کوم ډول د زده کړو ته لاړ شي، کوم ماحول کې زده کړې ترسره کړي، تر اوسه دوی په دې برخه کې نه دي توانېدل چې دا ماحول آماده کړي، ځکه دوی له دې برخې بېخي منکر نه دي چې مثلا نجونې به ښوونځیو ته نه ځي، نجونې به پوهنتون ته نه ځي یا نجونې به زده کړې نه کوي، ځکه موږ د دوی د مشرانو خبرې اورو، د دوی ګڼ مشران هم د اسلامي اړخه هم په نور برخو کې په دې متفق دي چې په دې په تړاو نشته. خدای نه تشریح کوي چې دا شرایط به څه ډول شرایط وي او کله به تیاریږي، کله به آماده کیږي چې نجونې لاړ شي ښوونځي او پوهنتونونو ته. بالکل دا شرایط مهران دی ویل چې تر اوسه هیڅ چاته روښانه نه دی او دوی هم نه دی وړاندې کړی. مننه کور ودان. نورې جانې که تاسو راته وایي د اوس مال په کابل کې په ځینو سیمو کې نجونې نیول کیږي او ویل کیږي چې دوی البته په نجونو تور دي چې دوی سم حجاب نه مراعات کوي. تاسو خو عملته یاستئ د وضعیت لنیږدې ګوري څاري، فکر کوي چې د طالبانو تعریف لسم حجاب نه څه ده او دغه نجونې چې نیول کیږي که تاسو کتلې وي یا دغه ویډیوګانې په سوشل میډیا کې تاسو ورته کتلې وي، دوی اساسي پان باندې هغه حجاب چې په افغاني ټولنې کې ونجلې غوندي او لخپل کور ورن راوځي او پلارو مور یا کورنۍ ورته اجازه ورکړي چې په خپل لباس کې وګرځي، فکر کوي د یو نظام له خوا به ور باندې دونه فشار چول مناسب دي؟ یو خبره ده دوی دا سرنګ ورکوي چې بی حجاب خلک دي، بی حجاب جلکان دي، اوامر بالمعروف ده. ما په خپل سترګو ولیدل هغه جلکان چې سم صحیح حجاب کړي، حتی مخې پټ د ماسک اچولې دي، ځانو سره پورته کړي، کله چې کورنۍ ورپسې وځي پلټنه کوي نه په حوزه کې ستنه په زندان کې ستا دوی نه معلومه ځای ته وړي په ورځ ورکي 3 ورځې مخکې دا پروسه شروع شوه. په دې 3 ورځو کې هغه جلکان چې دوی کوم جې کړي دي تایمنی ساحې نه جګي ل د هزارګانو ساحه شورتوي دشت برچینه او خیرخانه نه جګي معلومي ساحې د کومه چې دوی ورسره تعصب لري هغه خلک جګي. نو کوم جلکان چې دوی وړي فامیلی مرته ورنه خبر نه لري، نو بیرته ورنه د طالبان خبري ورکې چې مونږ چیرته وړي او معلوم چې ته وړي 3 ورځې کې هغه جلکان چې جګي کړي 3 ورځې مخکې تر اوسه ورنه خبر نه، سهار ورځ ګرځي او جلکان ځانو سره جګي د به حجابي په نوم کله چې بیګامه خبرونه کې ولیدل. نو د دوی وایاند وایي چې مونږ فقط ګډایګران جګ کړي، نو لوکس جلکان چې په سم حجاب کې ګرځي هغه کله شباهت له ګډایګرانو سره لري، کچېرته د ګډایګرانو په نوم باندې چې کړي نو هدا عقل کورنۍ ته خو ځای ورته وخیځه او د معلوم څه د لورګانې چیرته دي او مکتب بار په ګروپونو کې میسجونه کوي چې لکورنا مراوزه حتی مونږ ته چې کوم کورس یا کوم ځای ته بتللو اوس په مونږ په ډار کې ونه ستلله مونږ ته په ګروپونو کې وایي چې مراوزه چې نیول کېږي د ځای مونږ ته معلوم نه ده چیرته نو دا مشکلات د سورې زراوتلي او په دې اړه باندې نو ویل کیږي چې دغه مناسب حجاب چې دوی وایي چې د دوی سم حجاب نه دا اوسه تاسو ته ویل کیږي چې سم حجاب څنګه وي، تاسو باید څه ډول جامو کې بیرون وځئ؟ مناسب حجاب دوی چې ته مناسب حجاب وایي زنه پیغام ځکه افغاني ټولنه کې هر خزه حجاب کوي، کوم کله چې دوی هغه جلکان چې نوم کوي په خو هغه مو په حجاب دلته به حجاب څوک نه ورځي، حتی که دوی کوم جلې حجاب لاندې پتلون اغوسته هغه تم دوی نه پریدي، نو هغه پتلون خو دې نه ښکاری په عبادت سره په حجاب اغوسته دوی ولې هغه ته اجازه نه ورکړي، کبه هم نه ورکړي جلکان اوس پورا حجاب کې د هیڅ جلې د سنست په موږ په شاوخوا کې هغه به حجاب خو دوی یو نوم باندې فقط جلکان خزي شکنجه کوي، دوی فقط مشکل له خود سره ده، هغه کچیرته دوی په خلطو کې په چادر کې موزي دوی ورته یو باندې پیدا کوي همدا د ګډایګری په نوم یې نیسي. عمرخیل صاحب تاسو ته راځم که تاسو راته وایي د دې موضوع په تړاو باندې چې اوس مال د افغان انجنیری نیول کیږي د ذکر دروازې بندې دي یا د حجاب یا د شرایطو د پوره کېدو یا د شرایطو د جوړېدو په نوم باندې په دغه ټول وضعیتونو کې یا د چې اوس مال په افغانستان د نن کې څروان دي د وضعیت په کتو باندې
د افغانستان آینده، د افغانستان د تعلیم، د زده کړو، د نوي نسل یا پټول کې د ځوان نسل آینده څنګه اټکلوي؟ دوی به وکولای شي په دغه شرایطو کې د نړۍ سره ځان عیار کړي، زده کړې وکړي، پانتونونو ته لاړ شي کنه؟ هر څه مخکې یو څه ته غواړم اشاره وکړم. افغان جنو او د افغان او خزو عزت په دنیا کې معلوم ده. د موږ د افغان جنو او خزو هغه عزت او عفت نن په نړۍ کې لګيږي او ډیر با عزت، ډیر درندې خويندې او مېندې لرو چې د ټول په دې ټوله دنیا هم پوهیږي. زما مشوره منحیث دی افغان د افغانستان حاکم تحریک ته دا چې افغانان 15 لسیزو را پردي خو په مختلفو بهانو مهاجرت ته اړ شوي دي، کړي دي دي، زوري دي دي او ډیر زور ورسوي دي. نور باید په مختلفو بهانو باندې افغانان ونه ټکول شي، ونه زور ورسي. د حجاب په نامه باندې بې عزت نه سي، بې عزتي ورونه وړي، ونه کول ورسي، بنديان نه سي. نور باید د افغانستان حاکم تحریک دې ته اجازه ورنکي او دین الله سپکا چې د افغانستان د جنو د دوی د با عزتو جنو خبرونه د جهان په رسنیو کې په اخبارو کې سرحد د خبرو وګرځي. دوی باید کنړی علي اقل دوی که په رسمیت پیژني کنه پیژني، دوی باید دغه موضوع سیاسي نه کړي. د افغانستان ولس باید دوی په ګروګان کې ونیسي، د افغانستان دغه ملت باید دوی په ګروګان کې ونیسي. هغه مشروع خدای ورکړی حق چې خدای عبارت د تعلیم څخه ده، عبارت د کار څخه ده، هغه باید ورکړي. د افغانستان ژوند تاسو وګورئ، بل څه نه غواړي. دوی وایي موږ ته باید د کار تعلیم د تعلیم حق راکړل ورسي، موږ وکول شو تعلیم خپل وکړو او موږ ته د کار حق راوړي. دا خدای ورکړی مشروع حق ده، نه باید من دنیا موږ سترګې سره پریږو او دې سترګې پټول نه شي. په دې خو طالبانو لدی خو طالبانو منکار نه کوي، خو وايي چې شرایط همدا نه دي، شرایط به برابر او بیا به جنونی کولای شي تعلیم وکړي، مکتب ته لاړ شي، پانتون ته لاړ شي، خو شرایط برابر نه دي. دغه خبره چې وایي شرایط برابر نه دي او دوی کار کوي چې شرایط برابر کړي، ځکه چې دا خو وخت تیریږي او د یو ځوان دغه د زده کړو هغه وخت مشخص وي چې څوک کوم وخت کې درس وایي، کله واده کوي، کله نوې ژوند پیلوي او کله هغه کارونه ته دغه د ژوند مراحل بیلابیل د ستین شوی غونډې دي. زما پوښتنه دا ده چې دغه د شرایط جوړیدل او دغه ټولې خبرې چې اوس مهال طالبان کوي، دا به څومره د افغانستان په هغه ځوان باندې چې اوس مهال زده کړې کوي، د تعلیم وخت ده، د کار وخت ده، تاثیر به وکړي شي هغه ونه شي کولای یا وکولای شي نړۍ سره ځان سیال کړي، په خو پانتونونو کې زده کړې وکړي. لکه نور ځوانان چې نړۍ کې ګرځي، خه تعلیمونه کوي، ټکنالوژي سره ځان برابرې، دوی به وکولای شي په دې شرایطو کې کنه. د جنو تعلیم یو سیاسي پروسه ده. تاسو ګورئ، زه یو لاند مثال درکوم. تاسو ډیره غټي ستري پروژې کوي، افتتاح کوي او کار دې کوي، هغه ته زمينه برابر ده او په دا اکثره کونه بندونه بول دا موږ خوشاله موږ هر کله کوو. هر هغه کار د افغانستان د آبادی لپاره کې، د افغانستان سوکالۍ لپاره کې، د افغانستان په خو درول کېږي، موږ هر کله کې موږ خوشحالي ګورته. مګر هم هر هغه کار چې ملي خیانت لکه د اوس زمينه د کار تعلیم برابر ده، مګر هم بندیز ده، په مکتبونه جوړول، معلمان ول، کتابونه، کتب، هر څه آماده ول، ریډي ول، مګر دوی بند کړي، دوی بندیز په لګولای ده. دا کار نه باید سو مدنه برابر برابر فقط یو ځینې موضوع چې بندیز دی په لګولای ده. د پروسې نه دی دنیا نه غواړي یو نوو مشروع یو نوو امتیاز واخلي، مګر دا د افغانستان خلکو سره، د افغانستان شهیدانو سره، د افغانستان مظلوم ولس سره دا یو جفا ده، دا یو خیانت ده. مننه کور ودان عمر خیل صاحب، کور ودان.